هغه څه کول د ده اروا زمانه تپوس کوي چې پښتانه اوس د چا غلامان دي او که نه دي نو زه څه جواب ورکړم دې زمانه دا تپوس کوي چې د کوم وطن ما ورته ازادوو هغه وطن غلام دی او که آزاد دی زه دله څه جواب ورکړم دله زه څه جواب ورکړم چې زما په ځوانانو کې د وطن د قربانۍ دپاره د سر میدان ته وړونکي شته او که نه زما سره چې ملګري ټول په خاورو کې پراته دي زه دله څه جواب ورکړم چې که سرتور فقیر نن مړ دی خو نن د قبر دا خزا د ډېرو شملورو د شاملې نه غوره ده که سرتور فقیر مړ دی خو قصه په دې کې ده چې د ده هغه جذبه او د ده هغه ایمان چې په پښتنو کې ده د خپل وطن د محبت او د وطن دپاره د قربانۍ ور اچولی دی هغه لا ژوندی دی سره د دې ټکي چې په دې دویم محاذ د چکدرې په قلعه باندې جوړ کړی ځکه چې دغه قلعه چې د دیر نوابانو هغه وخت کې هغې ته بیا خانان وي نو دغه خانانو دغه انګریزانو ته د 10,000 روپو سالانه په عوض کې د سړک د حفاظت یو دغه ورکړی و دا څه نوم یې دی هغه وظیفه به یې ورکوله معجب به یې ورکول او 10,000 روپۍ بیا د دې لپاره ورکولې چې مثال د ولس کراپاسي د دیر د پیرنګي خلاف نه چې د هغې مخنیوی کوي نو دغه قلعه باندې هم د ملګرو حمله کړې وه دی بیا د هغو سره ملګری شه او دا دومره خونړۍ جګړه وه چې 3,000 پښتانه په یوه ورځ باندې د چکدرې د قلعه مخې ته پراته او په دغه شورګرو کې دا مړي چې پراته له پاسه پې کارغان ګرځېده خو سرتور فقیر چې دی هغه حوصله نه وه بېللې هغه به په شا باندې سره د خپل لښکر راته او کلي په کلي ورته مورچبان کېده او جګړه به یې کوله او بیا به په شا باندې راته تر دې چې 19 اګست راغی 19 اګست باندې دوی په شا باندې راله مینګورې ته او د مینګورې نه بیا باباجي صاحب چې و سرتور فقیر هغه په تیپور ته راغی او انګریزان پسې تر مینګورې راورسېده دا جګړه خو خیر سر ته ورسېدله خو سرتور فقیر په زړه کې یو داغ پرېوت چې ولې پیرنګۍ په موږ باندې لاس بری بیا مونده د بیا د پالم باباجي صاحب سره او د نورو کسانو سره روابط ونیول چې حملې پرې وکړي خو د دیر د نوابان چې کوم یو هغې د دې مخه نیوله او بیا چې ده کله بیا دوباره نیت وکړو او دی پرې ورغی نو د دیر نه مثال د عبدالله خان په مشارۍ کې یو لښکر راغی د دې سره د جنګېدو ته یې ملا وتړله نو بیا سرتور فقیر دا خبره وکړه چې دشمن نه پاتې کېږي په خپلو کې جنګېږو نو دغه جګړې نه هم دغسې واپس شو دا خبره تاسو ته زه خصوصي یو نقطه په ذهن کې ږدم چې سرتور فقیر بیا دی په کال 1900 ما تاسو ویلي چې په 19 کې پیدا شوی دی او په کال 1919 کې مړ دی رالو دې ټکي چې د 1915 عیسوي کال کې د دې سیمه کې یو بل مجاهد پیدا شو چې هغه ته سنډاکې بابا سنډاکې بابا هم د دغه پیرنګیانو په ضد باندې راپاڅېد او د هغه په ملاتړ باندې حاجي صاحب تورنګزی و او دلته کې د چا ورسره ټوپک راغست تورې ورسره راغسته هغه سرتور فقیر و او دوی په کال 1915 کې بیا په لنډاکي باندې دوباره حمله کړې ده په داسې حال کې چې د ده عمر 80 ته رسېدلی و یعنی ډېر سپینګیری شوی و خو له دې نه دوه خبرې په ډاګه کېږي چې یو دی له ځوانۍ نه ډېر مضبوط و د ونې نه یعنی چې د 80 کالو په عمر کې توره ټینګې په میدان کې جنګېږي نو دا د ده ښه صحت نښه وه او دویم دا چې په داسې عمر کې دی توره راخلي نو دا د ده د ایمان نښه وه دا د ده د اسلام دپاره د جنګېدو هغه لویه جذبه وه او دا د ده د پښتونولۍ هغه لویه جذبه وه چې هغه د په خاورو کې ککړول نه ورکوله په 1919 کې د امري څنګه دا هم یوه عجیبه خبره ده د دغه جګړې نه پس چې ما یاده کړه چې په 1999 کې دوی ماتې وخوړله نو زمونږ د سوات په 1899 کې په دې کې اکثر د سوات ملکان دا کم چې اوس بریتونه ته وایي دغه ټول تللی دي او پیرنګي ته په خپو کې ناست دي او معاهدې ورسره وخت په وخت کړي دي او دا یې ورته ویلي دي چې دا سوات په خپل دغه شامل کړي په خپل ریاست کې شامل کړي هغه معاهدې اوس په لیکلي شکل کې پرتې دي سیوا د دې خاطره په دې سرتور فقیر چې کوم دا بصره دلته کې پروت و د ازادۍ نو د دې بصرې د ختمولو دپاره پیرنګي وس نه لاره چې په ده توره استعمال کړي ځکه د ده سره ولس پاڅېده ځکه چې په ولس کې خو دغه ایمان او جذبه خو موجوده وه که په خان کې نه وه رالو د ده د مخې د منځه د وړلو دپاره یې دله په یو خان ذمواري واخیسته
چې په توره نه کېږي په توره به بیا نور بلا خلک راپاسې لوی جګړې به جوړې شي. نو خپله یو نوکر یې مثال په شکر کدو کې زار میلاو کړه او سرتور فقیر چې و دی په کدو باندې ډېر زیات مین و د شکر کدو یې په شوق باندې کړو. هغه دله راوړی دی په تیپور ته او ورته ویلي دي چې دا مثال پلانکي خان نه ولېږه یا تحفه ده دا هغه خوړلی د هغه زهرو د اثر نه 8 میاشتې دی په کټ کې وکړې او بیا د هغې نه وفات شو یعنې شهید شو. دغه غازي د الله تعالی د شهادت مقام هم ورکړ. یوه خبره پکې زه وایم چې په اخره کې وکړم چې که سرتور فقیر نن مړ دی خو نن د قبر دا خزا د ډېرو شملورو د شاملې نه غوره ده. که سرتور فقیر مړ دی خو قصه په دې کې ده چې د دغه جذبه او د دغه ایمان چې په پښتنو کې د خپل وطن د محبت او د وطن دپاره د قربانۍ ور اچولی دی هغه لا ژوندی دی. سرتور فقیر ته موږ خو ملامت یو چې په نصاب کې د ده ذکر نشته. موږ ملامت یو چې موږ خپل ځوان کل ته او را روانو بچو ته د ده د کارنامو ذکر نه دی کړی. موږ یقینا د ده اروا ته ملامت یو د ده چې هغه څه کول د ده اروا زمانه تپوس کوي چې پښتانه اوس د چا غلامان دي او که نه دي. نو زه څه جواب ورکړم؟ دې زمانه دا تپوس کوي چې د کوم وطن ما ورته ازادوو هغه وطن غلام دی او که آزاد دی. زه دله څه جواب ورکړم؟ دله زه څه جواب ورکړم چې زما په ځوانانو کې د وطن د قربانۍ دپاره د سر میدان ته وړونکي شته او که نه زما سره چې ملګري ټول په خاورو کې پراته دي. زه دله څه جواب ورکړم؟ زه یقینا چې زما سره د دې هېڅ جواب نشته چې د پښتانه راغونډول د دشمن خلاف یې جنګول موږ پښتانه راغونډو د یو بل خلاف یې جنګو. د اروا هم اوس زمانه په دې حال کې تپوس کوي چې پښتانه د دشمن په څو پیسو په هدو غولیږي او که نه غولیږي. خپله پښتونولي ژوندی ساتلی ده او که نه ده ساتلی. یقینا زموږ سره هېڅ جواب نشته خو یو ډاډ لرم چې انشاءالله چې موږ په همدا پروګرامونه کوو هم په دغه کتابونه لیکو په نصاب کې به انشاءالله شاملو او یو وخت به داسې راځي چې زموږ را روان نسلونه به د ده په نامه باندې سکولونه جوړوي د ده په نامه به کالجونه او یونیورسټیانې جوړوي د ده په نامه باندې به چوکونه وي د ده نوم به په خپلو بچو باندې ږدي او د ده کارنامې به د خپل د لارې مشال ګرځوي انشاءالله. ډېره مننه. دا ډاکټر بدرالله حکیم زی صاحب چې د سرتور فقیر او په ژوند باندې زموږ سره خبرې کولې. هغه سرتور فقیر چې د ډېر لوی قام ډېر لوی اتل دی خو نن د هغه قبر د هغه مزار د هغه په قبر باندې هغه کتبه هم نشته کومې چې د ډېرو عامو خلکو په قبرونو باندې هم لګېدلي. په کار خو دا وه چې د سرتور فقیر په دې قبر باندې یو ډېر لوی مزار جوړ وی په دې باندې هغه ټول تاریخونه لیکوي خو دا زمونږ ناهلي ده زمونږ نه خبرې ده موږ نه یو خبر. اوس هم په زمونږ د سوات ډېر خلک اکثر زمانه تپوس کوي چې سرتور فقیر قبر کوم ځای کې دی. ډېره مننه کوو موږ د باچا لاله چې هغه راغلی زموږ سره او د خپل ملګري حمید الرحمن همدرد صاحب ډېره مننه کوم د نورو ملګرو رحیم خان او زمونږ دا بل ملګری رحیم خان او آصف خان چې هغوی هم زموږ سره راغلل. دلته مو دعا مو وکړه او د ده په قبر باندې مو د هغه په ژوند باندې خبرې مو وکړې. په لنډاکي ورته ولاړ سرتور فقیر دی ډینګ پیرنګی د ځان په ویر دی. دا د هغه وخت ډېره مشهوره چاربیته وه. ماته نوره یاد هم نه ده او دا راته نه ده معلومه چې کوم شاعر لیکلې ده خو بهرحال هغه چې د تاریخ هغه دغه کړی دی چې ژوند انشاءالله داسې د نورو اتلانو په قبرونو باندې به ودرېږو. دا اتلان به د خپل قام ته ښایو دا به د خپل نوي نسل ته ښایو. که زموږ نه دا ناهلي شوې ده زموږ نه دا کمزوري شوې ده نو کیدای شي چې زموږ د را روان نسل د دوی په نقش قدم باندې هم روان شي او د دوی دا مزارونه هم په ډېر لوی دغه باندې جوړ کړي. ډېره مهرباني ډېره مننه.